دا څوک دی؟ شالو زردالو؟ لوچکه اغلی شالو د بیبي میره ده. میره؟ میره نو داسې شی خانخیلي سلام علیکم. سلام علیکم خانخیلي. ته دلته څه کوې؟ د بمبئی ښار لیدو ته راغلی یم. دا زما خاوند بلوند سنګ دی. سلام ور واچوئ. ستړې مه شې خالد جانې، څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه کارونه به خیر ژوند به خیر. دا ته څه کوې بلونده؟ پورته شه. پاتې به نه شي خالد جانې. ما ته دا ستا تکو سپینو بوټو ډېر ښه خوند راکړي. اوس ما خدایه بېادبه. څه په وایي خالد جانې؟ رسیه دا تا څه کول د دې سره؟ چپ سه. دا چې زه د جې په پښو کې ور ولغړېدلم نو ستا ولې کس وسو؟ څه په وایي څنګه روانه سوله خاله جانه؟ ته بیخي ښایسته یې خاله جانې. کملې واده ته ووایه چې دا مه کوه. بلونده بس یې که. او یاره ته به مه شوړه دا خاله جانې بیخي ښایسته ده. او وایي مه کوه. تاسې دلته ولې راغلي یاست؟ خانخیلې هغه موږ د ارچي بیبي ولیدو ته راغلي یو. داسې څه خبره وسوه د راجا او د دې په مابینځ کې؟ ستا مطلب څه دی؟ هغه ستاسو سره نه ویني. هغه ستاسو څه نفرت کوي. هغې تاسې هېر کړي یاست. زه ستا پر خبره باور نه لرم. چپ سه او د دې ځایه ووځئ چې بلې پلا دلته رانسئ. پوه سواست؟ بس یې که د خدای په امان. درځه یا بلونده راځه. خبره خو واوره. بلونده هلته وګوره. چیش دی؟ بلونده هلته وګوره. دا څه کیسه ده؟ کوچنی